سوال کړی دا به اخرنی سوال والو چې د قسم کفاره څه ده بار بار بیان کړې ده او الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده کفارة الیمین دا د کم قسم دپاره وي لکه یو سړی وي چې زه به دا کار کوم او بیا ونه کړي او یا به یې نه کوم او ویې کړي قسم یې مات کړو نو دی به کفاره ورکوي هغه الله سورة المائده کې ذکر کړې ده فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نو دې که زه ته ښه په اسانۍ سره د قسم کفاره د په 2 مرحلو کې ده. اولنۍ مرحله چې یا لسو مسکینانو له خوراک ورکړه، لس غریبانان به مړی یو ټیم بس څومره خوراک به ورکوې نو الله دې قرآن کې چې من اوسط ما تطعمون اهلیکم هغه چې تاسو په خپل کور کې به بچو په ښځه خوروئ، یعنی نه به پکې ډېر اسراف کې او نه دا چې پالتو غونته کې دومره ډوډۍ دې راغستې ده خالي وچه ډوډۍ یو سړي دې روانه کړې څه کې د قسم کفاره ده. عام چې کوم خلک خوراک کوي هغه شان خوراک به پرې وکړي، که وریجې دې راغستې دي سر دې سالن راغستی دی غوښه دې راغستې ده یا دې پخ کړي دي یا اومه او په دې طریقې سره یا به دا وکړي یا د دې یا څه فایده ده یعنی اختیار دی تا سره یا کې اختیار دی یعنی یا به لسو مسکینانو له خوراک ورکې یا به لسو مسکینانو له کپړه او جوړه جامه ورکې. ښه جوړه جامه به څومره ورکې د همدقه الله قرآن کې ذکر کړی همدقه شان دی چې ته څنګه عام کپړه استعمالوي لکه اوس د سړي دپاره د پښتنو په معاشره کې د سړي دپاره کمیس او پرتوک دا پوره وي یعنې دا جامه ده کمیس پرتوک ورکړه او به نورو معاشره هغه نور دي یا غلام او مریب ازادې چې دا نن سبا ناممکنه ده نشتي دا اولنۍ مرحله ده. بیا الله وی فمن لم یجد نو که په دې دریو کې د یو موس نه رسي او دا د عوامو غټه غلطي ده چې کله هم د قسم خبر راشي بیا ګوره روجې نشم نیوی ته صبر وکړې د روجې نه مخکې نورې کیسې دي ته څنګه ډایرکټ روجې له ځي. اولنۍ مرحله ده د قسم دې مات کو یا لسو غریبانانو له خوراک یو ټیم یا لسو غریبانانو له جوړه جامه یا غلام او مری ازادول. یو سړی غریب دی نه د کپړو وس رسي او نه د خوراک وس رسي فمن لم یجد فصیام 3 ایام یا به د 3 ورځې روجې نیسي دی به بیا 3 ورځې روجې نیسي او لازم نه دی چې پرله پسې نیسي. دا بس پکې لا دا خبره کوي دا د بعضو مولیانو نه پکې موږ لا دا واورئ که نه سړی تعجب وکړي چې کله د مولیانو نه داسې مسله واوري وی مالداره ته به د دې دغه نه وی د دې خوراک او د جامې ولې اوس یې رسنا ته به د څه وی نو زه خو به ورته د رجوع یم خو دلته الله دې خبرې سره به څه کوم او الله خو دا نه دي ویلي چې دا د غریبانو دپاره ده مالدارو دپاره قصه الټه که او د روژه ده او بیا خوراک دی داسې خو یې نه دي ویلي. بعض مولیان هم که داسې خبره وکړي چې هغه صفا د آیت او د حدیث خلاف یې سړی ورته حیران